د لوی اختر د ورځو او شپو پر رسیدو سره په ننګرهار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي چې اړوند ټولو ارګانونو سرتیري هره شیبه هڅه کوي چې د ولسونو لپاره ښه امنیتي فضا برابره کړي ترڅو د اختر ورځې او شپې په آرام تیرې او هرې سیمې ته د سیال او میلو لپاره لاړ شي. د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ ټول مسؤلین جلال آباد ښار د 9 امنیتي حوزو او د ننګرهار ولایت 22 ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ مجاهدین د لوی اختر پر رسیدو سره په پوره میړانې د امنیت لپاره چمتووالی لري او هیوادوالو ته د پوره امنیت فضا برابره کړې ده. ټول هیوادوال په ځانګړي توګه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د لوی اختر میلې او خوشحالۍ د یاد ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په ډاډمنه توګه ترسره کړي. ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ مجاهدین شپه او ورځ د هیوادوالو د ژوند او امنیت لپاره ستړیاوې ګالي. عام خلک خوښ دي چې له مودو وروسته په داسې ډاډمن امنیت کې د اختر د ورځو لپاره په تیاریانو بوخت دي او کولی شي د شپې او ورځې هر چیرته لاړ شي. د دوی په خبرو ولسونه په دې باور دي چې سرتیرو یې په بشپړ ډول امنیت نیولې او هیڅ چاته د تخریبي کړنو اجازه نه ورکوي. اسلامي اماراتو نه ډېره مننه کوو چې موږ امنیت اخلي او د شپې یوه یا 2 بجې چې وځي ټول امنیت یې څه خبره نه پوه شوې. خصوصا د اختر د شپې په راتلو سره امنیت یې ډېر ټینګ نیولی. اوس هغه ستونزه نشته ده. اوس که څوک په 1 بجه ګرځي د شپې 12 بجې ګرځي هېڅ ستونزه نشته ده. الحمدلله زمونږ کوم چارواکي چې اوس په دې امنیتي ځواکونه چې کوم دي ان شاء الله تعالی دا به همدغسې فعالیت کوي. نور کله خو به داسې و چې بس ډار به خلکو سره هر څه به اوس خلک بیخي دغه دي مطمئن دي چې ان شاء الله چې به ډار مار نشته دی. ان شاء الله مجاهدین شته دی. یو شمیر د لویو لارو مسافر او موټر چلونکي وایي اوس ډیر کله د شپې لخوا سفرونه کوي ځکه ګام پر ګام د سرتیرو څار دی او خلکو ته یې د آرام ژوند او سفر کولو لپاره زمینه برابره کړې ده. دوی وایي وړاندې به یې له ماښام وروسته په یادو لویو لارو سفرونه له دې امله نشو کولی چې سر او مال به یې خوندي نه و. الحمدلله د امارت په راتګ سره امنیت بیخي فوق العاده دی. مونږ څه کم مازدیګر ټیمو تقریبا 3:30 بجې وې چې د کابل نه حرکت وکړ. الحمدلله امنیتي وضعیت بیخي فوق العاده و. هر ځای کې چک پوینټ هر ځای کې د فوق العاده برخورد مونږ سره شوی دی د امنیتي مسؤلینو لخوا. مونږ بیګا په دغه لار باندې ډېر ناوخته تللي. الحمدلله مونږ دا احساس نه دی کړی چې مونږ په لاره کې یا غل وش کوي یا به کوم مونږ ته خطره پیښه شي. مخکې مونږ ماښام مانځه د باد سفر نشو کولی او اوس الحمدلله مونږ زیات سفر د شپې کوو. ماشاءالله امنیت ښه ښایسته دی. راحت امنیت دی. د شپې تګ راتګ د ورځې هېڅ کومه ستونزه نشته دی. هغه سرتیري چې شیبه په شیبه ولسونو ته د ډاډمن امنیت لپاره ستړي ګالي وایي ولسونه دې په اختر کې په آرام خپل اختریز پروګرامونه ترسره کړي ځکه دوی بیدار دي او هیچ چاته به د ورانکاره کړنو اجازه ورنه کړي. د دوی په خبره خپلې خوښۍ ولسونو ته صدقه کړي ځکه ولسونو تیر 20 کاله اخترونه داسې تیر کړي چې له ماتمه کم نه وو. د لوی اختر پر رسیدو سره خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې خپل اختر د په ښه خوشحالۍ باندې ولمانځي او د موږ په تن کې که یو څاڅکی وینه هم وي نو موږ به د دې ولس خدمت کوو او د دې اسلامي امارت او د دې دولت دفاع به کوو. ولس ته ښه ډاډ ورکوو چې انشاءالله چې دا اخترونه ښه خوشحالۍ ونمانځئ. انشاءالله چې هیڅ مشکلات نشته نه څه تکلیفونه موږ دوی هر وخت خدمت کوو. هیوادوالو ته چې دی ډاډ ورکوو چې اختر چې دی په خوشحالۍ ولمانځئ او انشاءالله چې دی هیڅ مشکلات به نه وي او موږ چې دی شپه ورځ ستاسو خدمت. له هغې ورځې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی ولسونو په ټوله معنا د هوساینې ساه اخیستې او په ډاډه زړه اخترونه د خوښۍ ورځې او نورې چارې ترسره کوي او کولی شي د هیواد په ټولو برخو کې شپه او ورځ خپلو د ژوند چارو ته بې له کومې امنیتي اندېښنې دوام ورکړي. سهارګل هوریت راډیو ننګرهار.